د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی ټولو افغانانو ته څوک چې موږ سره دلته په دې تالار کې حاضر دي او هغه څوک چې بېروسه به موږ د رسنیو د لارې ګوري ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی او په دوهم کې د خپلواکۍ د دغه نیکمرغې ورځې مبارکي ټولو افغانانو ته وایم زه به لومړی تاسو ته خپله یو څلوریزه او بیا وروسته یو شعر چې د وخت د پرواز په نوم دی هغه به درسره شریک کړم څلوریزه څه داسې ده پورته ملالۍ کړي ازادۍ ټپې پورته ملالۍ کړي ازادۍ ټپې ګوره په میدان کې د زمرو حملې جوش وهي لمبې وهي او اور وهي زړونو کې وطن د خپلواکۍ جذبې بله څلوریزه ده وایي تاو چې په اتڼ کې زلمي پیغلې شي تاو چې په اتڼ کې زلمي پیغلې شي پورته شور ماشور شي او سندرې شي لمانځو خپلواکي مونږ په ملي روحیه دا ملي ارزښت زمونږ پاللی شي مننه ملګرو یو دا اوس چې ته کوم شعر ویم دا دی د وخت پرواز وایي ته کارغۍ که څاکخه ته کارغۍ که څاخکه رنګ دې تور دی فاصله ده د نظر غلط فهمي ده څه ځنګل کې تیاره ده یا زما عمر پرواز کړ لا خو ځوان یم دا دوکه ده یا زما عمر پرواز کړ لا خو ځوان یم دا دوکه ده ته د خاخ په څوکه ناسته راته ګورې اندېښنه ده دا چې یو بل ته مونږ ګورو دا چې یو بل ته مونږ ګورو هر نظر یوه لحظه ده ستا لید لور د ګناه پاک دی زما لید ته وسوسه ده ته په څانګه ښکلې غلې نه هوس نه تلوسه ده په دې دنګو دنګو ونو ستا همدلته به څېره ده ته لا ناسته زه روان شوم راته کړې چا ناره ده ته لا ناسته زه روان شوم راته کړې چا ناره ده زم ځنګل کې وهم لاره دغه لاره هم کږه ده کله ښکته کله پورته د انسان برخلیک کیسه ده وخت تېرېږي یاد شي پاتې ځینې یاد کې تجربه ده زه به یمه یا به نه یم څوک یې لولي عجیبه ده چې یادېږي او نازېږي دې ځوان کړې کارنامه ده چې د وخت په اهمیت پوه اوس ستاینې هم درنه ده چې په زده کړو پسې ځغلي په سپوږمۍ ایښې پخه ده د پوهنې قدر کاندي پرمختګ یې دبدبه ده غور فکر په کائناتو د رازونو خزانه ده څو رازونه که څرګند شو دا د علم مرتبه ده که جنۍ یې که هلک یې زده کړه وکړه زده کړه ښه ده مصنوي وخت جوړیږي د ساینس دور دوره ده انسان لار مریخ ته وکړه که هر څو لاره اوږده ده بې وزرو الوتنه د انسان د سوچ میوه ده دا کشته یو الوتکه انساني علم سوژه ده تورتمونه یې رڼا کړه د علمونو ثمره ده که بیا راشم ته به نه یې که بیا راشم ته به نه یې دا د ژوند یوه پروسه ده بیا مهال چاته معلوم دی بیا مهال چاته معلوم دی نامعلومه افسانه ده ځنګل ونو دې توپیر ته لنډه دنګه دا ښایسته ده د ژوندون ادلون بدلون کې د وختونو سلسله ده ستا زما له دې یادونو اوس راپاتې دا کیسه ده ستا زما له دې یادونو اوس راپاتې دا کیسه ده ما لیکلې ده دا ځکه دا لیکنه تاریخچه ده ټولې کړنې او خبرې دا زموږ عملنامه ده که وي دلته او که وي هلته د حساب یوه شمېره ده په ګناه پسې ګناه کړې په ګناه پسې ګناه کړې خو توبو ته بهانه ده په حلالو کې راحت دی په حرامو کې مزه ده ځینې کړنې ستا اختیار کې ځینې کړنې ستا اختیار کې آخرت کې نتیجه ده څوک به سوځي په دوزخ کې چا جنت لوړه رتبه ده د مرغانو به څه حال وي ناثابته پدیده ده دوی کې علم هغه نشته چې انسان پرې خلیفه ده د ادم له ازمون وروسته فرښتو کړې سجده ده هر انسان دی یو ځانګړی بورا دې کې فلسفه ده ډېره نړۍ مننه
ښاغلي بورا زماني صاحب نه ډیوه نړۍ مننه.